رسول صلی الله علیه وسلم په حدیث کې دا په صحیحینو کې حدیث ته په صحیح بخاری او په صحیح مسلم کې نارکم هذه الذي يوقد بنو آدم لكم ورج دا آدم دا بچی بلی تسوینی جزء واحد من 70 جزءا من حر جهنم دا جهنم ور دا اویا درجون یو درجه کې دی یعنی هغه یو کم اویا درجه د دین زورور دی بیا رسول سمو فإنها فضلت ب69 جزءا یو کم اویا هیسی هغه ور د دین زورور دی كلهن مثل حرها او هر یو ایسه په ګرمایش کې دي سیده لکه دنیا دا ور نو اوس تاسو اویا ایسه را جمع کوي زاده دنیا د ور بشن اویا ایسه را جمع کوي دا بسنګ ووري اځه ته سوچوکا ور چې په حدیث کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم اشتکت النار الى ربها دی جهنم چې الله ته ور شکایت وکړو خاصه شکایت وکړو ويا ربي اكل بعضي بعضا يلا دور وتوي دور وي زما باز په بازي سره کېدل نو مونږ یو بل خوړو ور تنګ شه د خپل ځان نه په دې کې انسان نه تنګي نو ته سوچوګه چې انسان به کې بیا په سهال کې كعب الاحبار رحمه الله وي باغرب مې قسمي د چا پلاس کې چې کعب ساده لو كنت بالمشرق کتجت بمشرق باندې والنار بالمغرب او دا جهنم دا اور بمغرب کی مغرب و مشرق کې فرق دی مشرق باندې ته په مغرب باندې جهنم دی او دا جهنم ک الله په دغه مغرب کې راخاره شو نشته دماغ بتانه به پوزري سره وبي کته چې ته په مشرقي او هغه په مغربي ګوره مخامخ وته نه او نه بګی کس ودنه ورغله صرف چې مغرب کې دا اور راخاره شي په مشرق کې ودی انسان د دماغ چې دا به پوزه مره وي داسې جهنم دی نو بیا هغه وایي کعب وایي چې انسان نو بیا ته ولې نه هېرېږې یا خو ته ډېر صابر یې چې زه به صبر کوم په دغه جهنم کې به پروت یم او که دغه نه ستا پې طاقت نه رسي او زموږ چا پرې طاقت رسي موږ خو د نور د ګرمۍ ته زموږ طاقت نه رسي نو د اور کې دننه به څه طاقت ورسي زموږ نو که طاقت یې نه رسي نو بیا الله ته رجوع کوو دغه عذاب نه هېرېږه الله بقرآن كوي وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال الله وي قس لا سوالا أو سبب بد هلي قس لا سوالا قس لا سوالا سوق دي جهنميان دي قال له سبب بد هلي دي قس لا سوالا وري في سموم وحميم الله يبقرم وواغانو كي وبخوت كيدلو وبو كي بي ګرمي هواګانی د جهنم سره دغه تیز ور سره ګرمه هوام ده او به باغله بس خود کېدلی وبدي وظل من يحموم الله وي سوره به بيمي خدا سوره به جهنم دی لوګي جوړ کړي هغه څه سوره شو لا بارد ولا كريم نبي يخي ولا فايده مني لا سوره وبل ذكر الله وي وما أدراك ما سقر جهنم يونم ده سقر الله پیغمبر ته ویتا ته سپته چې سقر سزيري الله ته پته چې پیدا کړي هغه دي خبره ده باز لا تبقي ولا تذر الله وینا ډوکی پریدي او نسرمن پریدي صرف دای چې سرمن نه پریدي الله ویلا تبقي ولا تذر نا ډوکی پریدي او نه سرمن پریدي لواحة للبشر سرمن الله بالکل به ختمي غشړې زبته منډي کوم زبته و تختم الله وینا عليها 19 نلس چوکیدار مو بغیوانی ولاړي په ملائکو کې فبل ذکر الله وی وما ادراك ما الحطمه او پیغمبر ته د سپه درجه حطمه څه شی دی حطمه د جهنم یو نوم دی یعنی هغه ور چې هغه د انسان د ډوکی ماتي حطمه
په دې کې به کېږي څه نار الله الموقده اور د الله دی چې بل کړی شوی دی التي تطلع على الافئده الله وی د اور به دوی په دې زړونو باندې له پاسه خیږي دې زړونو ته برسي د زړونو بولم را به انها عليهم مؤصده الله وی د هر طرف نو به د اور را بني د هر طرف نو د اور را بني د انسان وګیدنه پروتي او دا اور به څنګه زورور نه الله په قران کې سوی يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا ایمان والو خپل ځان بچ کی او خپلوان خپل بچی مشران کشران د جهنم نه بچ کی سوچ خبر دي چې ګودري الله ته دوی خپل مشران کشران د اور نه بچ کی خداور څنګه دی الله بخپل بیانې نارا وقودها الناس والحجاره الله وی دي شي ور دي چې هغه بلیږي په انسانانو باندې او په کانو باندې یعنی ور ته موږ دلته لرګي کې تیزی کنه دغه ور په انسانانو تیزی دغه ور په کانی ته ورواچو تیزی انسان وته رب العالمین ورواچي چې دا انسان وته ورواچو بس دا ور به تیش صرف دانا عليها ملائكة غلاظ شداد الله ملائك بما مقرر کړي خو دي سخت مزاج ملائك به مقرر عام ملائكم نو کم چې نرم دي سخت مزاج دا اوس خبرې من کی دا شي سخت مزاج ولا سخت بدنونه ولا ملائك به دوی باندې مقرري په وایت کې الله سبحانه وتعالى د جهنم ډیره عجیب صفت ذکر کوي سوې اذا رأتهم من مكان بعيد الله کله چې جهنميان جهنم ویني د لری نه ډیر لری نه ویني نږدې ولانی راغلي نو سبي سمعوا لها تغيظا وزفيرا الله دا لری نه بدوی د جهنم غړم بدل هغه به ووري غړمبيږي با او هنيږي با د اور به هنيږي د اور به غړمبيږي دا به دوی لري نه دا आवाज ووري او چې کله ته پته ولګي چې ته د اور ته تلو والے په دغه ټینګو په باندې سہالات تیری الله د جهنم په باره کې وایي يوم نقول لجهنم الله د قیامت پر ورځ موږ جهنم ته وایو هل امتلأت وتقول هل من مزيد الله بو تر ټول انسانان اچي بیا بو ته وي ها ډک شوي کنه دوی هل من مزيد يلا نور رواج يلا نور رواج يلا نور رواج اخر کې خلک ختم شي دا دوی مګر جهنم دی چې دا ګور په انسانانو په دې پیریو په دې ډکیږي نو تاسو دا سوچ کړئ چې د سینې زما سه په دغه جهنم کې چې جهنم په انسانانو نه ډکیږي ستاسو یو بکیو کنه بای دی خبرې ته سوچ پکار دی دینه یره پکار ده د رحمان د بندگانو دغه صفت ته جغوی د آخرت د عذاب نه جهنم د سختونه یریږي حدیث کې راځي په صحیحینو کې دا حدیث دی یعنی امام بخاری او مسلم راوړی ان اهون اهل النار عذابا يوم القيامه د قیامت په ورځ د ټولو نه کمزوري عذاب ور انسان کم یو دی لرجل يوضع في اخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه اغه انسان چې د الله سبحانه وتعالى په خپو کې دوه بیزار ورواچي د ور یا په تسکروټي کې دی لاندې او د دې د لاس بر د دماغ خټ کیږي د څه خټ کیږي لکه کټوي چې خټ کیږي لکه پتیله چې خټ کیږي ما يرى ان احد اشد منه عذابا وانه لاهونهم عذابا رسول الله صلی الله علیه وسلم وی دې سړي به د ګماني چې زه ټول سخت عذاب ولایم خو نه اصل کې به دغه ټول کمزوري عذاب کې به دی کمزوري عذاب ولا بدی حال کې بل حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم امام مسلم راوړی منهم من تاخذه النار الى كعبيه بس که سمو په جهنم کې د اور به دی ګټو تر راشي ومنهم من تاخذه الى ركبتيه بعضو به زنګونانو پورې ولاړ ومنهم من تاخذه الى حجزته دا بعض کسانو د اور به دی بډي تر راشي ومنهم من تاخذه الى ترقوته دا بعض کسانو بالکل دی مری تر راشي دی اور کې بالکل ډوب ولاړ د انسانانو خبره کې د پیریانو خبره کې چې دوی باندې عذابي نتیجه ځان وشته شي چې نتیجه کې دا خبره زموږ لپاره نه ده ته کوشش کې مهنت وکې
چې دې کسانو کې ته چېرته رانه شي. الله سبحانه وتعالی صرف دې ته ګوره د جهنمیانو د څښاک به څنګه دوی بس کي څه الله په قرآن کې وایي دوی بس کي څه د جهنمیانو نه چې راکم نوونه ځي او دا وینې ځي دا به دوی څکي. نو الله څه وایي چې کله دوی له دغه ورکړی شي د څکو دپاره یتجرعه ولا یکاد یسیغو الله وایي ګوټ ګوټ به یې څکي په یو ځل څوک نشي څکېدلی ګوټ ګوټ به یې څکي ولا یکاد یسیغو خو څکې به یې نه شي ځکه چې نوونه او وینې او بیا د جهنمیانو دا چې را جمع شي داسې سړي له ګیلاس کې ورکړي څکې دی به څه وڅکي الله څه وایي ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت هر طرف نه به عذاب داسې راځي لکه مرګ یې چې را روان دی خو مرګ به ورنه راځي دا غټ عذاب دا دی چې مرګ نه راځي ځکه چې مرګ خو به حلال کړی شوی که نه نو هر عذاب داسې دی ته به چې بس دې سره دی مړ کېږي مرګ دی الله وایي نه مرګ دی خو مرګ دله نه راځي د دې داسې دی مړ کېدی شو خو هلته مرګ ختم شوی وبل ذکر الله سبحانه وتعالی سوی وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ الله وی دوی په جهنم کې اوبه غواړي نو اوبه به ورکړی کېږي کالمهل لکه ګرمه تانبه چې ویلې کې د چې ویلې کې به ګیلاس کې واچي دا به الله ورکوي یشوي الوجوه د هغې د لاسو دا مخونه سوځي څنګه به سوځي یو حدیث کې راځي چې کله دوی دا ګیلاس داسې راواړي دوی به ورته خوشحاله چې دې کې دنه څه دي دې کې اوبه دي خو په هغې کې خو به ګرمه تانبه وي نو چې څنګه دې ګیلاس ته وګوري دا مخ به پکې کته اوبه وي چې څنګه دې ګیلاس ته داسې وګوري هغه ګرمایش ته لاسه ورته هغه مخ هغه سرمن هغه ویښته هغه پوزه سترګې د هر څه به راوځي به دې کې به کته ولیږي شي او دا به هډوکې پاتې شي الله به ورته سرمن بیا بدله کړي دا سرمنې به دغه شان بدلیږي ختمیږي خو د عذاب نه ختمیږي او بل ذکر الله سبحانه وتعالی د دوی لباس هم ذکر کړی داسې اشاره ورته کوو فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار الله وی کپڑے بوله مونږ جوړ کړي خو د اور نه بوله پریکو کپڑے به د سا چوری د اور کپڑے به او باغی له پاسه يصب من فوق رؤوسهم الحميم الله یو خټ کېدلی وبو په جهنم کې له پاسه منګاړو په اور کې دنه د اور کپڑے او له پاسه بشاړول کېږي خټ کېدلی وبو مخکې الله سوی يصهر به ما في بطونهم والجلود الله چې د اوبه به موږ واړو دوی هغه کلمې خېټه دنه چې څه دي هغه ټول به تې وبهیږي صرف په هډوکي پاتې شي بیا به ورته الله سرمن واچي دا عذاب به څنګه سخت نه حدیث کې راځي چې اوقد على النار 1000 سنه حتى احمرت دا جهنم الله زر کاله بل کړو چې د سور شو بیا ثم اوقد عليها 1000 سنه حتى ابيضت دا غینه بعد زر کاله بیا دغه بل کړی شی وقشان نو د تک سپین شو ثم اوقد عليها 1000 سنه بیا باغی باندې زر کاله نور تیر شو حتى اسودت فهي سوداء مظلمه نظر کاله چې به نور تیر شو 3000 کاله شو رسول الله صلی الله تک تور شو د جهنم د ور تک تور دی ګوره دا رنګ کې څه دی دا رنګ کې تک تور شي ډېر زیات بل شي او کوم ور چې ډېر بل شي د ګرمي نو چې دې ته چې انسان زه دې سوچ کوم چې دې ته انسان ورواچي چې اول پر چې دې جهنم ته ورسېږي ورته چې دې بسنګي چې اول پر در کمزور انسان ورواچي او هغه حدیث به تاسو ته یادي چې رسول الله د صحابو سره ناس یو ګړس غونډه کې شو دماکه غونډه کې نو رسول الله صحابو ته تاسو راوځ وری او یا رسول الله وری وی دا یو کانه دی چې جهنم ته گزار کړی شی سو کاله پوره شو او یا کاله نو نن د جهنم هغه کندې ته کته ورسید په یا کاله کې خو تصریف سړی کته رسي نو چې په یا کاله کې ته سړی کته رسي د انسان چې او یا کاله رواني او کته ولېږي نو دا بسومره جوړي او د دیوالونو بسومره دنګي او په دې بیا چوکیداران او هغه سخت چوکیداران
دینه د بچ کېدو صرف یو لار ده صرف او صرف یو لار او هغه د رب العالمین بندگی کول او په ځان کې د اوچت صفات راوسته د رحمان د بندگانو الله دې دغه جهنم نه موږ لري ساتي